نه هم خپلې څېرې بدلوي، خوبونه هم پر مخ نقاب غوړوي، خوبونه هم لکه سپېڅلې سپینککۍ کوترې. د آنلاین ادبي بهیر سلامونه. د آنلاین ادبي بهیر د غونډې ټولو درنو ګډونوالو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به ښه یاست او یوه نیکمرغه ورځ به مو پیل کړې وي. ښه راغلی زموږ غونډې ته هر کله راشئ. زموږ نننۍ غونډه د زمانې د ډېرې حقدارې او د معاصر شعري بهیر سرلارې او ویاړلې مېرمنې آغلې پروین فیضاده ملال د شعر، فکر، ادبي فعالیتونو او کلیاتو لمانځنې ته ځانګړې شوې ده. آغلې ملال په 1430 لمریز کال کې د سلواغې په 11مه نیټه د کندهار په دریمه ناحیه کې د ارواښاد عبدالشکور خان پوپلزي دراني په علمي کورنۍ کې زیږېدلې ده. د زده کړو وروسته میرمن ملال د طلوع افغان ورځپاڼې د هنر او ادبیاتو د پاڼې مسووله شوه. په 1449 لمریز کال کې د افغانستان د ملي راډیو په سیاسي او ټولنیزه اداره کې د پروډیوسرې د مرستیالې او بیا د پروډیوسرې په دنده وګمارل شوه. هلته یې د 10 کلونو په درشل کې ډېر پروګرامونه لیکلي او تولید کړي دي. دا غونډه به په 2 برخو کې وړاندې کیږي چې په لومړۍ برخه کې به د هغو بهیروالو مقالې واورو چې د آغلې ملال په شعر، فکر، هنر او کلیاتو یې لیکلي دي. د غونډې په 2مه برخه کې به زولۍ لمن له آغلې ملال سره مرکه وکړي او په پای کې به بیا میرمن ملال خپل نظم راته دکلمه کړي. نو د غونډې په دې برخه کې له شفیقه جانې څخه به یې واورو چې د آغلې ملال پر شعر غږېدلې ده. شفیقه جانې مهرباني. ډیره زیاته مننه میمونې جانې. سلام ټولو دوستانو ته، ډیره مننه د دې پراخ ګډون نه. آغلې ملال ته په لومړي سر کې خو زه ټول افغانستان ته په ځانګړي ډول پښتنو ته، هغوی چې په پښتو لولي او لیکي، د میرمن ملال د کلیاتو د چاپ مبارکي وایم. زه چې تر کومه معلومات لرم دا به په پښتو ژبه کې لومړني د ښځو د شعر کلیات وي چې چاپ شوي دي. او له نیکه مرغه نه یوازې دا چې د شعر د کمیت له مخې یا د یو ډبل کتاب له مخې، بلکې خورا ژوره شاعري میرمن ملال کړې ده. ما د دې په نظمونو باندې مقاله لیکلې ده او زه کوشش کوم دغه مقاله څومره لنډه چې را ویلی سم هغومره لنډه تشریح کړمه. که څه هم ډېره ستونزمنه ده د دغومره یوې لویې شاعرې په شعرونو باندې سړی لنډې خبرې وکړي. کله هم چې په پښتو ژبه کې د ښځو په شعر باندې خبرې کیږي، لومړنۍ خبره په سر کې چې ښځینه احساسات ویلي دي. او حتی څو ورځې وړاندې ما یو مقاله لوستله، په هغې کې خو دغه اعدام کړی وه چې د کره کتونکو له مخې ښځې ته د ښې شاعري ته باید ښځینه احساسات هم پکې واوسېږي. دا بیخي راته جالب و، ځکه چې یو نارینه ته څوک شرط نه ږدي چې نارینه احساسات هم باید پکې واوسېږي، خو چې کله خبره د ښځې د شعر سي بیا باید هغه پکې ښځینه احساسات هم واوسېږي. البته دا چې بس د ټولنیزو محدودیتونو وي او بیا ښځه ازادي نه لري د خپل حس د اظهارولو، په هغه وخت کې طبعا دا یو ډېر لوی جرأت دی، یو لویه زړورتیا ده. خو زه نن چې په دغه مقاله کې ما کوشش کړی دی زه چې د میرمن ملال په شعرونو غږېږم. زه نه غواړم د میرمن ملال د ښځې میرمن ملال په شاعري وغږېږم. زه غواړم واقعا د یوې هنرمندې او یوې شاعرې په شاعري وغږېږم. زه نه غواړم، زما ټول تمرکز دا و چې زه د میرمن ملال په شعر داسې خبرې ونه کړم چې یوې ښځې د پښتو ادب کې د ښځو د شعر تشه ډکه کړې ده یا نه ده. زما بحث نن په دغه مقاله کې یا په دې خبرو کې دا دی چې د میرمن ملال شعرونو د پښتو په شته شاعري باندې واقعا یو څه ور اضافه کړي دي. هغه که د ښځو نرو ده، که د فولکلور شاعري ده، او که نوره ده. ما د میرمن په اصطلاح دغه زما لپاره ډېره مهمه ده. نو ما لومړی ځل د میرمن ملال شعر له راډیو واورېده. د هغه وخت کې له کراچۍ نه راغلې وه، بیا یو راډیو سره مرکه وه او په دې کې دا یو شعر دې ولوسته چې زه اوس هم هر کلم چې هوایي میدان ته ځم او الوتکې ته ځم زما دغه شعر په ذهن کې. دا کوچنی شعر دی، وایي سفر نومیږي. په الوتکه کې څنګ ته ناسته مسافرې رانه وپوښتله
لکه چې څوک دې نسته، داسې یوازې په سفر درومې. ما ویل نه، خو یو وخت داسې نه و، داسې یوازې نه وم. هغه په داسې سفر ولاړ چې بیا راستون نه سولو. دا شعر ظاهرا ممکن یو ډېر ساده شعر ښکاره سي، لیکن کله چې د دې شعر اړخونو ته ګورې د یو ډېرې ژورې تنهایي احساس دی، د یوه ډېرې ژورې د یو ډېر ژور درد احساس دی. او نه یوازې دا چې خو تنهایي میرمن ملال بیخي په یوه نوې بڼه باندې ترسیم کړې ده. د الوتکه یادوي، سفر یادوي او څنګ ته ناسته مسافره یادوي. مطلب ژوند ټول همدغسې یو سفر غوندې دی چې موږ یې کوو او په دې کې کله له ځینو داسې خلکو سره مخ شو چې بیا هېڅکله نسو کولی ورسره ووسېږو، او ځینې داسې چې یوازې د همدې لنډې لارې کې به راسره یي. او تر ټولو مهم دا چې په پښتو کې، بخصوص په پښتو کې دا خبره ډېره زیاته ده چې کومې کلمې شاعرانه دي، کومې کلمې شاعرانه نه دي یا غیر شاعرانه کلمې دي. څوک چاته ووایي چې الوتکه شاعرانه کلمه ده، طبعا درته وایي چې نه، الوتکه شاعرانه کلمه نه ده. که څوک درته وایي څنګ ته ناسته مسافره شاعرانه جمله ده، ووایي چې نه. خو میرمن ملال دغه غیر شاعرانه کلمې په دغومره یو لنډ شعر کې فوق العاده انځور کړي دي، او زما لپاره د یو عالی شاعري ځانګړنه همدا ده چې دودیزو کلماتو کې ورک ونه اوسېږي. دا یو بحث ډېر زیات کېږي چې د کلمو د فکر ترمنځ مستقیمه رابطه ده. مطلب دا چې څومره انسان کلمې ډېرې زده وي هغومره فکر پراخ وي، څومره چې یوه ژبه پراخه وي هغومره ډېر پکې فکر پراخ تولیدېږي. ښایي زه نه پوهېږم چې دا په ساینسي حساب باندې څومره هغه ده، لیکن حد اقل دغه انسان درک کولی سي. زه کله کله د پښتو شعر په کیسه کې دا احساس لرم چې که نوښت نه پکې کېږي، ممکن یو دلیل دی چې موږ ډېر زیات محدودو کلمو کې ځانونه محدود کړي دي او د دې کوشش نه کوو چې ځینې نوي کلمات شعر ته راداخله کړو. میرمن ملال شعر چې څومره انسان لولي، په بیا د دې په شعر کې دغه ډول کلمې لولي چې هغه به په شعر کې عامې نه دي. یو بل څه چې د دې په شعر کې کمال دی او زه یې په ډېرو پښتو نظمونو کې نه وینمه، د ښځو او نرو په پښتو نظمونو کې په ډېرو زیاتو کې نه وینمه، هغه په نظم کې واحد تاثر دی. مثلا زه د استاد درویش دراني دغه غزل څو بیتونه ډېر زیات مثال ورکومه، یو وخت ما باندې عریضه ونکړي. هغه وایي چې بیلتانه یم داسې حال ته رسولی، یار د بل درومي او زه ورپسې ژاړم. ما د یار دغه غوښتنه هم پر ځای کړه، نه یې نوم اخلم او نه ورپسې ژاړم. چې تر څو مې وي دا ژبه یادوم یې، چې تر څو مې وي لیمو ورپسې ژاړم. په دې غزل کې په دې څو بیتونو کې شاعر کله وایي چې ژاړم، ځانم پسې اوبه کوم، کله وایي چې هېڅ کیسه کې نه یم، کله وایي چې غوښتنه یې دا وه، کله وایي چې نه وه. دغه ازادي به په اصطلاح ووایم چې په غزل کې شاعر یا شاعره لرلی شي چې په هر بیت کې جدا جدا خبره وکړي. په نظم کې دغسې یو څه د پېښوریانو خبره په بنیادي طور اشتباه خبره ده، لکه غلطي ده چې که څوک دا ډول کې زه اکثریت وخت ډېر ښایسته کلمې به په یو نظم کې راټولې سوي، ډېر ښایسته تصویرونه به وي، خو چې زه دغه نظم لولم او پای ته رسېږم له ځانه پوښتنه کوم چې یعنې څه؟ ما ته د یعنې څه ځواب نه لري. مطلب نه دا چې واحد تاثر نه لري، لکه نظم لکه یوه کیسه داسې ده چې ته یوه کیسه کوې او ته باید معلومه اوسېږي چې ته له کوم ځای نه شروع کړې، کوم ځای کې پای ته رسې او ته بالاخره څه غواړې ووایې. میرمن ملال زه فکر کوم که څوک غواړي په نه یوازې په پښتو ژبه کې بلکې زموږ په سیمه کې ښه نظمونه ولولي، د تصویر او د معنا او د هغه په لحاظ، بلکې د تخنیک په حساب، نه یوازې دا چې د تصویر او د هغه بلکې د تخنیک په حساب، زه فکر کوم تر میرمن ملال به ښه نظمونه ونه اوسېږي. بخصوص په پښتو ژبه کې ما دا ډول نظمونه چې تصویرونه یو بل سره سکښتي دي، موضوع سره سکښتي ده، پایلې معلوم دی، پای معلوم دی، او همغه ټوله یوه خبره پیچي له مختلفو زاویو نه، ما د میرمن ملال په اندازه د بل چا نه ولوستي.
نظم داسې فکر وکړئ، زه ډېر کله د نظم په حصه کې داسې فکر کوم لکه یوه ګېډۍ چې یا د ګلانو یا د غنمو یا د هر شي مطلب دا ټول یو راټولوئ، بالاخره چې بسته کیم د یو ټول یو ځای باید بسته چې یوه ګېډۍ جوړه کړي. دغسې یو تصویر زه ځینې لرم. ته کولی سې مختلف تصویرونه راواخلې خو بالاخره باید دغه ټول یوې نقطې ته راسي. د الماسو په چینه کې دا د یوې ښځه له شپې سره پرتله کوي، لکه زه شپه یمه چې کچکول مې له رڼو ستورو ډک دی او په غرونو ګرځي، په دښتو ګرځي، په کایناتو راڅرخیږي، وږم مو ویشي، هر څه ویني، خو په نهایت کې دغه شپه هیڅوک هم نه ویني. شپه هر څه احساسوي او په هر څه خبره ده، خو هیڅوک هم بیرته شپه نه درکوي، هیڅوک هم بیرته د شپې له هغه نه خبر نه دي. دا ډېر زیات اوږد نظم دی او په دغه ټول نظم کې یو عجیب تصویر د رڼا او تیارې دی، یو عجیب تضاد او پاراډاکس رامنځته سوی، یو عجیب تصویر د امید او ناامیدي دی، یو تصویر د یو تصویر دی چې بالاخره په پای کې دغه څوک چې له شپې سره چې یوه ښځه ده دغه ټوله بیرته په ځان کې راټوله ده. او دغه شعر چې ما کله لوستو د یو ډېرو زیاتو متضادو عاطفو، درد، تنهایي، ازادي، له ځانه درک، شکایت، ګیلې، د ټولو یو دغسې احساس انسان کوي لکه په رڼو اوبو کې چې رنګین کبان ناڅي. زه یو څو کرښې لولمه وای: تا ونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه، د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیړو ماشومانو سکه مور وم، په زانګو کې د هلال مې زنګوله، د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله، په ښایست او وزردارو برقانو د سپوږمۍ په لوري تلله، چا رڼا او چا تیاره راټولوله، چا په روح او چا په جسم کې کرله. دا شعر بیا دا ډول پای ته رسیږي: وایي: تا ونه لیدمه شپه وم، سر تر نوکه خوب او خیال وم، په انځور د کائناتو کې جمال وم، په انځور د کائناتو کې جمال وم. مطلب څوک هېڅکله هم شپې ته ښایسته نه وایي، خو که انسان فکر وکړي هر هغه څه چې همیشه بخصوص شاعران ورسره ښکېلو هغه ټول په شپه کې وو. او یو څه چې ما کله دا شعر لوستلو او دغه څه به د میرمن ملال شعرونه چې کله څوک لولي په بیا ورسره مخ کېږي هغه نوې زاویه ده. لکه ما چې ویل ممکن د لومړی شعر چې ما ولوستلو د سفر په نوم په هغه کې د تنهایي بحث هېڅ نوی نه ده. تنهایي داسې یو څه ده چې دوامداره انسانانو انځور کړې ده، خو کله چې میرمن ملال انځوروي زاویه یې نوې ده، فکر یې نوی ده، لیدلوری یې نوی ده، همدغه نوښت دی. مثلا ښځه همیشه سپوږمۍ ده، ښځه همیشه نه پوهېږمه د ستورو مور ده، ښځه همیشه رڼا ده، نه پوهېږمه هر هغه څه چې شاعران دوامداره توګه باندې په اصطلاح ورسره ښکېل وو او همیشه د ښځې نه تعریف وو. میرمن ملال په دغه شعر کې یو فوق‌العاده نوی جوړښت، نوې زاویه وړاندې کوي. مطلب ښځه په نهایت کې شپه ده، همغه شپه چې همغه سپوږمۍ هم ده، پکې ستوري هم دي، پکې کائنات هم دي، پکې وږم هم ده، پکې خلک رازونه هم ورسره پټوي او دغسې یو څه ده چې بیرته بیا کله څوک یادوي هم ورسره خوشحاله نه دي. دا یو ډول د یو ډېرو متضادو حالتونو ګډوله نظم و چې ممکن واوسېږي خو څوک یې ونه ویني. او دغه زموږ ټول موجودیت دی، موږ یو، موږ دوامدارې د انسانانو په ژوند کې شتون لرو، خو هېڅکله چا په دې اعتراف ونه کړ چې موږ یې ولیدلو. هېڅکله چا زموږ وجود په اصطلاح یا روح یا هغه ډول چې باید د چا خبره ریکګنایز سي ونه سو. او دغه په عین حال کې کله چې وهم سره زه یو خوب وم، زه یو خیال وم، نه یوازې د سړی وایي د ښځې په حصه کې، زه پوهېږم ممکن میرمن ملال که دا شعر لیکلی دغه شی باندې فکر نه یې کړی چې زه ښځه یادوم که زه نر یادوم، هغې په ټول انسان فکر کړی. خو کله کله انسان داسې فکر کوي چې دغه زموږ ټول ژوند خوب او خیال دی او یوازې وهم دی، یوازې سیوری دی. او دا یو ډېر زیات اوږد فلسفي بحث دی چې انسان پکې کلونه تېرولی سي. دغه شعر د میرمن ملال د موجودیت د وجودیت او د خپله دغه
د انسان د شتون، د کائناتو د شتون، د دغه هر څه یو ډېر عالي تصویر دی. مثلا ما د فلسفې خبره وکړله. په دوامداره توګه کله چې ما د میرمن ملال شعرونه لوستي دي، د یو څه سرچینه شوی یم هغه دا ده چې دا ډېرې زیاتې پوښتنې مطرح کوي او ډېرې ژورې فلسفي پوښتنې مطرح کوي. د دې یو شعر دی چې په ځنګله کې دی، ځنګله کې لیکل په اصطلاح ځنګل انځوروي چې په هغه کې یو هلک او یو نجلۍ قدم وهي. او دا نظم داسې پیل شوی دی چې وړانګې په یبلو پښو ځنګله کې لاره وهي، ونو کالي د دوبي وکښله د مني سره، د طلایي جشن پر پلونو ناڅي، د وچو پاڼو غږ غږ د نجلۍ هر قدم ته ښکلی تصنیف جوړوي. هلک سندرې وایي بې جوړې د نګهت د تورو مصرۍ. وبښئ دا وروستی هغه ما غلطه لیکلې ده. په دغه شعر کې لومړی کمال چې دی هغه دا دی چې بې غږه ژوندي موجودات لکه ونې، لکه پاڼې، دغو ټولو ته غږ، حس، ژوند ورکړل شوی ده، چې دا ډېر 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 لوی کمال دی. لکه مثلا دغه ټولې بیرته د همدغو ټولو کائناتو یوه برخه ګرځي او ډېر کم دغسې څه وینئ. ممکن زموږ ونه طبیعت ډېر زیات په شاعري کې انځور شوی دی، خو دا چې طبیعت خپله څه ډول زه ووایم خپله ایجنسي لري، خپل غږ لري. مثلا د ونو خپل غږ دی، ونه خپل کالي بدلوي، جامې بدلوي. لکه دا د مني د راتګ یو بیخي یو نوی عجیب تصویر دی. دغه تر ټولو او کله چې رڼا راځي، تاسو به د ونو په منځ کې پام کړی چې پاس نه رڼا راځي. میرمن ملال نه وایي چې رڼا راځي، وایي قدم وهي. مطلب رڼا خپله یو څوک ده. او دغه چې کله موږ د ښې شاعري، کله چې موږ د عالي شاعري بحث کوو، دغه هغه جزئیات او تخنیکونه دي چې په ښه شاعري کې باید وي. او دغه شعر دوامداره په دغه ځنګله کې قدم وهل دي او شعر داسې پای ته رسیږي. وایي وړانګې په یبلو پښو ځنګله کې لار وهي، په لوړو غرونو کې یو څوک شپېلۍ وهي، غږ د سپینو سیورو ښکلی کیسه کوي. هلک نجلۍ ته پر کاغذ باندې د نرمو نرمو وږمو د اوسېدلو د ښار نوم ولیکئ. د نجلۍ سور پړونی پر سر څپې څپې شو، د شپېلۍ غږ یې په څپو کې واخیست. ژوند امکان لري. ما چې کوم درک د میرمن ملال له دې شعر نه وکړ هغه دا دی چې ژوند ځنګل دی، په دې ځنګله کې به خلک سره روان دي. کله کله امکان لري ته په دې ځنګله کې له داسې یو چا سره مخ شې چې هغه دې درک کړي او ته خپل پې سره ادرس ورکړي چې دغلته زه یم او یو ارتباط رامنځته شي. خو په عین حال کې بیرته په دغه ځنګله کې یو باد راځي چې د نجلۍ سور پړونی چې د مینې سور رنګ د مینې رنګ دی، دا باد اخلي، د شپېلۍ غږ باد اخلي او له ځانه سره یې وړي او پناه کېږي. او دغه پناه کېدل دومره ښایسته انځور شوي دي چې انسان یو د ناهیلي احساس نه کوي. او زه فکر کوم دا ډېر همدغه ډېر زیات یو عجیب هغه دی او مستقیم هم دا خبره نه کوي. په دغومره یو هنر دغه خبره رانغاړي چې ته بیرته فکر کوي چې د پناه کېدلو یا د ورکېدلو یا د له منځه تللو یا په اصطلاح د مرګ تصویر بیرته دا ډول ورکوي لکه د ژوند تصویر چې او همغه د غني خان شعر یادوي چې نمه 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 یاره مرګ انجام د هستۍ نه دی، خلاصېدل شراب په جام کې اختتام د مستۍ نه دی. یا د سهار سره هغه خبره چې هستي د نیستي بدل شوی شکل دی، نیستي هېڅ شتون نه لري. مطلب له منځه تلل هېڅ نشته، یا فقط بڼه ده چې بدلوي یې. او دې ته ورته ډېرې زیاتې خبرې د میرمن ملال په شعر کېدلی سي. د دې یو بل عالي نظم چې ما ولوسته د پېژندنې د شیبې په نوم دی چې دا ټولې پېژندنې په همغه څو شیبو کې انځوروي را اخلي او ډېر زیات نور. زما مقاله ډېره زیاته اوږده ده. په ټوله کې زما مهم بحث چې و هغه دا ده چې میرمن ملال په شعر کې نهایت واحد تاثر ته په نظمونو کې پام کوي، نوی لیدلوری لري
نوې خبرې کوي او له دې ډار نه لري چې نوې تجربې، نوې کلمې، نوې تصویرونه وازمایي. ژوند څه دی؟ ژوند څه دی؟ چاته خیال، چاته روښانه حقیقت دی. ژوند څه دی؟ چاته خیال، چاته روښانه حقیقت دی. چاته ټول ازمایښت، چاته یوه شیبه لذت دی. نړۍ مننه شفیقه جانې. اوس د غونډې په دې برخه کې نعیمه جانې غني ته بلنه ورکوم چې په خپله مقاله کې د اغلې ملال په فکر او نظم باندې غږېدلې ده. نعیمه جانې مهرباني. ډیره مننه میمونه جانې. زه هم خپلوار سره ټولو دوستانو ته چې نن غونډه کې راسره ګډون لري او هغوی چې زموږ خبرې په وروسته اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او میرمن ملال ته د هغې د کلیاتو د چاپ او موږ ټولو ته د هغې د کلیاتو د چاپ مبارکي وایم. بالکل زما لیکنه د میرمن ملال په شعر کې د هغه په فکر او بیا وروسته په یوه د هغې په یوه نظم باندې غږېدلې یم. که څه هم په شعر باندې غږېدل ډېر اسانه هم نه دي او بیا د میرمن ملال په شعر چې بېلابېل اړخونه لري او د شفیقه جانې په خبره چې دومره دوامداره شاعري یې کړې ده چې هر شعر یې یو بېله زمانه ده. راځم دې ته چې انسان له پخوا زمانو څخه چې کله د خپل خیال او فکر د اظهار لپاره یوه آهنګینه ژبه ومونده نو په هغې باندې شعر نوم کېښود او د نړۍ په اکثرو اشعارو کې د انساني تخیلات، احساسات او افکار او مادي او معنوي غوښتنې په یو ډول رابرسېره شوې او انسان وغوښتل چې هغه څه چې په ذهن کې ګرځي د خپل تخیل په بڼه یې بیان کړي. که څه هم ادیبان وایي چې شعر د خوند او د هنر د ذوق د خړپولو لپاره دی او کاري فکر ورکول نه دي، خو کله چې انسان خپل تخیل وړاندې کوي د هغې لپاره به هغه فکر زېږنده وي چې دی لري یا دای لري. زه د نړۍ پر پخواني شعر، پخواني لاسته راغلي شعر د ګلګمش حماسه باندې تاسو که فکر وکړئ نو په هغه شعر کې د انسان د ژوند په اړه پوښتنه رامنځته شوې چې ولې د انسان ژوند دومره لنډ دی او هغه یو ځای کې وایي چې چېرته چې ولاړ شي مرګ زما خوب له ما څخه غلا کړی، په خوب کې مې هم مرګ راته ناست دی، ته ژوند را وپېژنه او تا ژوند موندلی دی. که څه هم دا به دغه شاعر لپاره یا هم د ګلګمش لپاره چې دغه د حماسې هغه قهرمان دی د هغې لپاره به یو د خپل ځان لپاره به یوه پوښتنه وه، نه به یې غوښتل چې نور خلک دې په دې اړه فکر وکړي. مګر کله چې هغه شعر شوه یا حماسه شوه هغه تر خلکو پورې ورسېده او د لویو افکارو زمینه یې برابره کړه. همداسې وروسته کله چې موږ راځو په اکثرو شعرونو کې داسې فکرونه شته چې هغه خلکو د دې لپاره نه دي بیان کړي چې نورو ته فکر ورکړي، خو د هغوی د ذهن ژورو ته که ورښکته شي نو ډېرو خلکو ترې نوي فکرونه او نوې معناوې اخیستي دي. دا چې په پښتو کې موږ دغسې شعرونه څومره لرو او دا چې د پښتنو د ژوند لپاره موږ د شعر له وسیلې څخه څومره د فکر د خپرولو لپاره کار اخیستی دی، په دې اړه زه تم شوې یم. موږ کله چې راځو پښتو ښځینه شعر ته د پښتنو تصادفاً د پښتنو لومړنی لاسته راغلی شعر چې د نازو انا څلوریزه ده هغه هم همدغه ورته موضوع یادوي، خو په یو بل ډول سره هغه وایي چې ما وی څه دي ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې د یوه خوله خندېده، بیا هم همغه د ژوند خبره ده. بیا وروسته راځو، البته دا مقدمه ده چې موږ بیا د نورو شاعرانو شعرونو ته تم کیږو. په پښتو ژبه کې ډېر دې اړه ډېر څه نشته، ځکه چې لنډیو څخه ورتېر شو. ښځو په خپل نومو چې کله شاعري کړې ده نو د ډېرو محدودیتونو سره دوی مخ وي او دوی نشوای کولی هغه څه چې په ذهن کې یا په فکر کې دي ډېر په واضح توګه بیان کړو. په معاصره شاعرۍ کې بیا شته داسې شاعران چې هغوی په دې برخه کې شعر ولیکلی دی او خپل فکر یې بیان کړی دی چې د هغې ډلې څخه یوه هم میرمن ملال ده. میرمن ملال نه یوازې دا چې په خپل شعر کې خپل فکر بیان کړی دی، شعر ته ژمنه پاتې شوې ده او د هغه شعر داسې پاتې شوی دی چې تاسو د هغې څخه خوند اخلئ او په دې اړه فکر نه کوئ چې مثلا دا ماته نصیحت کېږي یا مثلا دا ډېر څه ورته وایي غواړي چې مثلا ځان پوه وښیي یا غواړي چې دا څه ماته ووایي چې فکر کوي چې زه نه پرې پوهېږم. میرمن ملال تاسو له لاس څخه نیسي او یو ځای در سره قدم وهي او کله چې تاسو دې شعر لولئ د دې سره تر څنګ ځان احساسوئ.
ما د دې شعر د ورېښمینو د غوټې له خلاصولو سره پرتله کړی دی. کله چې تاسو د ورېښمینو غوټه خلاصوئ، تاسو ته کړۍ په لاس درځي او تاسو د خوند او یو احساس تجربه کوئ، او دا یوازې میرمن ملال په شعر کې ماته دا البته خوند ما تجربه کړی دی. زه راځم هغې ته هغې چې کله نظمونه لیکلي دي، مثلا هغه د لونګینه پر څنګ راوړل په آزاد نظم کې د پښتنې ښځې او د افغانو ښځو هغه نش تعصب چې د نرواکه ټولنې په اړه لري، هغه ډېر په واضح توګه بیان کړی دی. هغه د خپل پلار په کلا باندې افتخار کوي، دغه په هغه څه چې هغه نرواکه ټولنه لري دا پرې افتخار کوي، حتی هغه غواړي چې دغه څه ورته وایي مدحه کوونکي او ستایونکي واوسي. خو بیا وروسته چې دغه نرواکي څومره د افغان ښځو یا د دوی په ژوند باندې ناوړه اغېز وي، حتی د ټولې ټولنې په ژوند باندې ناوړه اغېز پرېږدي، دې ته د خلکو پام ورړولی دی چې حتی شاعره د خواړه لپاره سپوږمۍ ته پناه وړي او نشي کولی چې نور انسانانو ته دغه په دې اړه څه ووایي. د هغې ترڅنګ هغه د کونډې په نظم کې ګوري چې مور یې ورته وایي چې ته به داسې جامې نه اغوندې، یا مثلا درور ورته وایي، یا خواښ یې ورته وایي، لیور یې ورته وایي، خسر یې ورته وایي. دلته ښځې او نارینه ټول په ګډه راخیستل شوي دي او ورته کتل شوي دي چې زموږ ټولنه کله چې یو څوک مثلا یوه ښځه کونډه شي، ټوله ټولنه د هغې په ضد باندې راپورته شي، هغه که ښځې دي که نارینه دي. او موږ داسې فکر کوو چې مثلا باید یا هر رواج، نه یوازې کلتون، کله چې یو رواج موږ پالو نو ډېر په شدت او په ډېر په څه ورته وایي بېرحمۍ سره یې پالو، او هغه کس چې د دې رواج ښکار کېږي هغې ته مو هېڅ پام نه وي. زه بیا وروسته راغلی یم د میرمن ملال په وروستني شعر باندې. په دا وروستیو کې یو شعر لیکلی دی چې هغه د افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په بندېدو باندې دا شعر لیکل شوی دی. د شعر پیل دی: ستنې نشته په بازار کې، ساقي شته خو ساقی نشته. بیا وروسته همدغسې ټول شعر راځي. په شعر کې ډېر ښکلي سمبولونه او ډېره ښکلې ژبه راغلې ده او په هغې کې استعارې شته دي. خو زه چې څه غواړم په هغې باندې تم شم، هغه په شعر کې دا دی چې د شعر پیل له دې څخه شوی دی چې وایي ستنې نشته په بازار کې. د ستنو سمبول که موږ راواخلو، ستن په د ګنډلو په معنا ده، د وروستلو په سمبول یا معنا موږ کېدلی شي چې دوی ګڼو. د ټولنې ګریوان شلېدلی دی او ستنه باید هغه ور وګنډي. د ښځو د لاس څخه د ستنو هغه د ستنې کارولو ظرفیت اخیستل شوی دی. یعنې مطلب په ټولنه کې ښځه نور مشارکت نشي کولی، ځکه چې اکثره زموږ په ټولنه کې ستن د ښځو لخوا کارول کېږي. همدارنګه له دې څخه ډېرې زیاتې معناوې اخیستلی شو. د ښځې د حذف په معنا ده. او بیا وروسته په دې شعر کې راځي چې د انګور تاک له خپله ځانه اور اخیستی. دا تشبیه موږ تاسو ته دا ښایي، یا دغه استعاره موږ ته دا ښایي چې په ټولنه کې کله چې یو جنسیت له بل جنسیت څخه نفي شي، مطلب دا چې هغه ټولنه د بربادۍ خواته ځي. او دا ولې دا هغه څه دي چې موږ په خپله په ځان باندې راوستي دي. د انګور تاک له خپله ځانه اور اخیستی دی. په شعر کې دغسې راځي. په شعر کې حاکمه فضا چې دا سر تر پایه د نشت فضا حاکمه ده. ښوونځي بند دي، ساقي شته خو ساقی نشته، د نجلۍ خوب به تعبیره، او همداسې تر پایه چې د شعر راځي. دغه تکرار نه یوازې د شعر د ریتم او روانۍ سره مرسته کوي، بلکې موږ تاسو ته دغه د موضوع ژوروالي ته موږ بیایي او موږ ته راښیي چې دغه رابطه د انسانانو څومره سره غښتلې ده. په شعر کې راځي چې وایي: آدم شته خو درخانۍ ده ورکه شوې، فتح خان دی مین شوی، محبوبه یې را بیا نه ده. د نجلۍ خوب به تعبیره، د کتاب تورې لوېدلي دي له پاڼو، کتابچې د وینو بلا خوړلې، طالب جان پر ځان مین شو، په کیسه کې کردار د شاهي نشته. د ملي هندارې متن مسخه شوی، د نجلۍ خوب به تعبیره. دلته د موضوع وحدت تاسو وګورئ. په شعر کې د موضوع وحدت دی، لکه مثلا شفیق جان هم د موضوع ته اشاره وکړه. په یوه موضوع باندې شعر لیکل شوی دی. مطلب دا چې موږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې ستونزې لرو، خو یوازې یوه موضوع راخیستل شوې ده. په وار وار دغه تکرار د دې موضوع هغه د دغه تراژیدي هغه ژوروالی موږ تاسو ته راښیي، چې مطلب دا چې
که په ظاهرا دا یو ډیره وړ فکر خلکو ته ښکاري، خو خبر دا ډیره لویه خبره ده، او دا چې کله چې په ټولنه کې یو جنس د ټولنې څخه حذف کیږي د هغه تاثیر څومره زیات ژور دی. او دلته چې وایي چې د ملي هندارې متن مسخه شوی، تاسو فکر وکړئ دلته ملي هنداره نه یوازې هغه کتاب دی چې موږ تاسو پیژنو، بلکې دا کېدلی شي چې موږ د خپل ټولنې د هندارې په توګه د هغې څخه تعبیر واخلو، چې یعنې زموږ ټولنه بالکل د موږ د ټولنې تصویر له دې سره مسخه شوی دی. په شعر کې وروسته بیا زه راځم په د میرمن ملال په شعر کې د مخاطب پیژندلو ته. که تاسو د میرمن ملال ټولو شعرونو ته دقت وکړئ نو هغه د مخاطب پیژندلو کې ډیره زیاته دقت کوي. لکه پاسیني شعر کې چې تاسو وګورئ په افغانستان کې اوسني واکمنان اکثره په مدرسو کې درس لوستی دی، او هغوی نه یوازې دا چې د طالب جان دغه کردار د هغوی لپاره ډېر ښه رول موډل کېدلی شي، د هغې تر څنګ دوی د ملي هندارې له کتاب سره یا د دغه ولسي کیسو یا سره ډېر زیات نږدې پاتې شوي دي. نو دا پخپله راخیستل دې ته اشاره ده. مثلا میرمن ملال کولی شوی چې ډېر لوی هغه کتابونه چې لوستي د هغوی نومونه یې راخیستي وای، یا مثلا ډېر شعرونه یې لوستي د هغې بېلګې یې راخیستې وای، خو میرمن ملال ملي هنداره یادوي او بیا د هغې متن مسخه کېدل او بیا د فتح خان میلېدل چې بیا دا ټول طالب جان په ځان میان شو. دا یو ژور تصویر دی. مطلب دا چې ځان غوښتنه ده او انسان هغه څه چې باید د ټولې ټولنې لپاره یو غواړي زموږ متاسفانه نن ورځ د یوه جنس لپاره غوښتل کېږي. زه په شعر کې په پروت فکر باندې مې چې څه لیکلي دي هغه دا دي چې په شعر کې پېښ شوی حالت په ډېرو تصویرونه چې پنځول شوي دي ډېر اثر لرونکي دي او بیا انسان په بیا فکر کولو ته اړ باسي. او دا چې بیا وایي چې کله چې د نجونو د مکتب بندېدل د کوترې د سترګو ټپي کېدلو ته او دا چې د هغې څخه الوت هیر شوي دي، دا په خپله دا معنا لري چې مثلا کله چې موږ د ټولنې له یو قشر څخه حتی له یو چا څخه د هغه ظرفیتونو باندې پښه کېږدو او هغه پرېنږدو چې هغه ظرفیتونه یې وده وکړي، نو هغه لکه کوتره چې خپل الوت هیر کړي، نو هغه یو معیوب موجود شو او هغه نشي کولی چې د خپل ژوند هغسې څنګه چارې چې د هغسې په مخ یوسي. او همدارنګه زما لیکنه بیا هم وایم چې اوږده ده، خو دومره به ووایم چې د پروین ملال په شعر کې زه وایم یو خاموشه ښځینه مبارزه پرته ده. هغه تل د ښځینه او هغه خبرې چې دي یا د هغوی ستونزې چې دي هغه یې ډېر په شعاري بڼه نه دي راخیستي، بلکې هغه تاسو ته کیسه کوي، هغه له تاسو سره قدم وهي او هغه ستونزې چې زه یې لرم دا یې لري، هغه یو ځای پرې غږېږو، هغه له پاسه نه غږېږي، زما تر څنګ هغه غږېږي. په دغسې اوسنیو شرایطو کې چې نن ورځ زموږ ښوونځي بند دي او میرمن ملال دې موضوع ته شعر لیکي، واقعا موږ تاسو ټولو ته باید دا روحیه راکړي چې موږ هم باید په دې اړه یو څه وکړو. او زه د دغه لوی خدمت ته نه یوازې دا چې درناوی کوم، زه ورڅخه ډېره زیاته مننه کوم او د دوی د لا موفقیتونو په هیله. مننه. له نعیمه جان څخه نړۍ مننه. اوس به هم له پاکیزه جانې څخه واورو چې په خپله مقاله کې د اغلې ملال په کیسو غږېدلې ده. پاکیزه جانې مهرباني. سلام تاسو ټولو ته او میرمن ملال ته او ټولو درنو اورېدونکو ته، څوک چې زموږ غږ اوري. خوشحاله یم چې نن له تاسو سره او میرمن ملال سره یم په دې غونډه کې. دلته دوستانو د میرمن ملال په شاعري خبرې وکړې او ډېر د میرمن ملال مینوال یا ډېر دوستان به په دې خبر نه وي چې میرمن ملال د شاعري تر څنګ نثر هم لیکلی چې په دې کې لنډې کیسې دي. دا لنډې کیسې ما تقریبا په 2014 کال کې ولوستې، کله چې ما خپل مونوګراف لیکل او زما د مونوګراف موضوع په ښځینه لنډو کیسو کې هغه د ښځو د ژوند موضوع وه. ما 10 ښځینه لیکوالې غوره کړې وې او 10 ټولګې مې ولوستې چې یوه پکې د میرمن ملال ټولګه وه. دا ټولګه ما ته له ټولو نه جدا وایسېده. دا زه د یوې لوستونکې په صفت وایم، البته په دې کره کتنې موضوع نشته، یعنې ما ته ډېرې ښې وایسېدې
دلیل یې څه و چې بیخي ډېر یو جلا سبک و، ډېر ښکلی انداز یې لیکلي وې. دا د میرمن ملال د لنډو کیسو ټولګه سپینې پاڼې نومیږي. په پېښور کې چاپ شوې ده په کال 1904 لمریز کې، او ټولې پکې 11 کیسې دي. د کیسو موضوع چې ده لکه د نورو ښځینه لیکوالو د کیسو موضوعات چې دي ټول د ښځو په ستونزو باندې دي، د ښځو سره چې کومه بدمرغۍ په ټولنه کې پېښېږي د هغه په هکله دي. همدارنګه د کډوالو ستونزې، چون دا کیسې په کډوالۍ کې لیکل شوي، او د وطن، زموږ د وطن د بربادي د حالاتو دغه موضوعات یې په کیسو کې راخیستي دي. د کیسو ژبه چې ده ډېره زیاته شاعرانه ده، یعنې داسې فکر کوې لکه یو ادبي ټوټه چې لولې. په دې کیسو کې لکه د میرمن ملال شعرونه چې ډېر ښکلي ترکیبونه لري، تشبیهي استعاري ترکیبونه لري، یا همدا ډول دا عبارتونه لري. په کیسو کې همدغه ترکیبونه، تشبیهي او استعاري ترکیبونه خورا ډېر دي. له دې ترکیبونو څخه عبارتونه جوړ شي، له عبارتونو نه جملې جوړې شي، او بالاخره دا جملې په یو پاراګراف ترېنه جوړ شوی. یعنې تاسې تصور وکړئ چې یو پاراګراف ټول تشبیهي وي، ډېر ښایسته لفظونه دي، ډېر ښایسته ترکیبونه دي، او د دغه ترکیبو د عبارتو له یو ځای کولو څخه ډېر ښکلي ښایسته تصویرونه را جوړ شوي دي. هغه د کیسې چې موږ ورته وایي منظرکشي چې وایي د کیسو، یا د کیسو تصویر وړاندې کول، هغه ډېر عالي کړی. مخصوصا د طبیعت د ښکلاګانو تصویرونه یې ډېر ښکلي راخیستي، او کله چې لولې داسې تصور کوې لکه ته چې په یو ډېر ښایستې درې ته تللې، څلور طرفه د غرونه دي، د غرو لمنې له ګلانو ډکې دي، په سر یې واورې دي، او خوږ وږم لګېږي، یو خوشبوداره داسې احساس کوي. یعنې دومره ښایسته تصویرونه جوړ کړي دي. عموما د دې په هغه څه چې په دې لنډو کیسو کې ده، هغه دا ده چې په د میرمن ملال شاعرانه ذوق په کیسو ډېر زیات رالوېدلی، ډېرې تاثیر پرې کړی. چې ما په نظر لنډې کیسو ته موږ داسې ژبه نه کاروو. موږ عموما وایو چې لنډې کیسې ژبه به ډېره شاعرانه نه وي، خو د دې هغه شاعرانه ذوق ډېر زیات سیوری په دې د کیسو په ژبه باندې، د کیسو په لیکلو باندې غوړولی. همدارنګه د شعرونو ځینې شعرونه چې لیکلي دي، د هغو شعرونو هغه موضوع که ووایم یا هغه تصویر هم هغه یې په کیسو کې هم راخیستی. مثلا یو شعر یې ده هغه او لاړ. ما چې کله دا کیسه ولوستله، د میرمن ملال خپل ملګری، ژوند ملګری ابوخط استاد ملال ته یو نظم لیکلی و. ما چې کله دا کیسه لوستله، ما فکر کول چې هغه شعر لولم، یعنې ډېر زیات هغه د موضوع ورته والی پکې و. همدارنګه یو بل دغه هدیرې په نوم یوه کیسه ده، په هغې کې د افغانستان بربادي، د افغانستان د ښارونو بربادي، دا یې دومره ښایسته راخیستې ده چې زه بیخي هغه د خپل ماشومتوبه د کابل داخلي جنګو ته ځم او احساس کوم لکه زه چې اوس همالته ګرځم، دغه ټول ماته داسې بېرته له سره نوي کېږي. او د کتاب وروستنۍ یوه کیسه یې ده تصویرونه ژاړي. په دې کیسه کې میرمن ملال دغه د افغانستان د ټولو ښځو دردونه یو ځایي راخیستي دي. دا کیسه کې یوه ښځه راځي میرمن ملال ته وایي چې زما ورور ولاړ، یوه زما ملګری ولاړ، یوه وایي چې زما پلار ولاړ. یعنې هیڅ ښځه هم داسې د خوښي خبر نه لري. یعنې ټولې کیسې په دغه ډول دي. خو یوه کیسه چې ما ډېره زیاته خوښه سوه او ما خپل مونوګراف ته انتخاب کړه، د ثبات په نوم یوه کیسه وه. دا کیسه ولې د ما ډېره خوښه سوه؟ دا کیسه د ما په دې خاطر خوښه سوه چې په دې کیسه کې ښځه وژل سوې نه ده، ښځه ټکول سوې نه ده، ښځه برباده سوې نه ده، کونډه نه ده، وراره نه ده، بوره نه ده، بلکې په دې کیسه کې ښځه هیرو ده، ښځه اتله ده. د کیسې پیغام ډېر مثبت دی. یعنې ما ته دا ډېر جالبه ده چې ما د 10 ټولګو ټولې داسې کیسې ولوستې چې په هغه کې خالص اصطلاح وهل دي، ټکول دي، قرباني ده، بربادي ده او ژړا ده. خو په دې کیسه کې د ښځې د وجود، د ښځې د ذات قوت، استقامت دا پروت ده. د ثبات کیسه چې ده په میرمن ملال لکه د نورو کیسو غوندې ډېره شاعرانه لیکلې ده.
ډېر ښایسته ترکیبونه پکې دي، ډېر ښایسته عبارتونه تشبیهي او استعاري پکې دي او ډېر ښایسته منظرکشي پکې کړې ده. د دې کیسې هغه اخرنۍ چېرته چې د کیسې غوټه خلاصېږي هغه تلبسه انسان هغه اخري حد ته چې رسوي، دلته یوه ښځه ده هغه وایي هغې په فاتحانه انداز په پوره غرور ځواب ورکړ، ښه شوه درته معلومه شوه چې زه څنګه ښځه یم. دا ښځه چې ده دا په یو دفتر کې کار کوي، یعنې د میرمن ملال د کیسې کرکټر چې ده دا په یو دفتر کې کار کوي او دې ته یو څوک مینه لیکونه رالیږي، د مینې خطونه ورته رالیږي، دا ځوروي او دا له دې کاره ډېره ناراحته ده، دا ډېره زیاته د فشار لاندې ځي، په دې ډېر زیات رواني فشار راځي، حتی په کور کې دې ته مزاحمتونه ایجادېږي، په لاره دا داسې فکر کوي چې دې پسې کوم سیوری ده، یعنې داسې د یو وهم دغه ده. خو دا ښځه په دا ټولو دومره سختیو کې خپل همت نه بایلي، له دې ټولو سره مقابله کوي او بالاخره دا بریالی کېږي. دا چې د کیسه کې ښځه اتله ده او پیام یې مثبت و، دا د ما لپاره ډېره خوندوره وه، ځکه چې ما له ډېرو کیسو وروسته یوه مثبته کیسه بالاخره چې بالاخره یوه ښځه پکې اتله ده، یعنې ښځه بریالۍ کېږي، دا جالبه وه. د کیسې د کرکټر چې ده نوم یې نشته، میرمن ملال د هغې ضمیر ورته کارولی ده او د دې کیسې هغه پاراګرافونه چې دي هغه ټول تقریبا شاعرانه دي. زه د هغه د سر 2 جملې لولم، تاسې وګورئ څومره ښایسته یې لیکلي دي. وایي نن په دې ښار کې د هغې وروستۍ ورځ وه او لکه مهاجره توتکۍ سبا بل ښار ته په یو بل برخلیک پسې تله، نن یې دلته د ژوند دا باب بندېدو او د یو بل باب لیکلو ته یې لاسونه اوږدول. د سبا د تګ په فکرونو کې د خپل کټ څخه پاڅېده، د کوټې کړکۍ ته ودرېده او پرده یې یوې خواته کړه او د کړکۍ په چوکاټ تصویر کې د ښکلاو حدونه او چوکاټونه داسې ښکل کړل لکه د یوه خواښونکي سره چې مخه کوي. په همدې ډول دغه ټولې کیسه چې ده همداسې شاعرانه ده. مثلا په یو ځای کې وایي چې باران ډېر په شراب کې ورېدو او د څاڅکي چې د موټر په سر لګېږي یو ښایسته موسیقي یا ترانه مې داخل د موټر کې جوړ کړی و، د شور په سر چې هغه څاڅکي راو د هغه تصویرونه جوړېدل او بېرته ورانېدل، همدغسې د طبیعت دا ښکلاګانې درته ډېرې ښایسته یې راخیستې دي. نو په دې کیسه کې مکالمه ډېره کمه ده، خو میرمن ملال چې ده راوي ده، غږیږي، یو د یو چا کیسه کوي او بالاخره دا ښځه د دې کیسې ځانګړنه دا ده چې کوم روحي مشکلات چې په دې ښځې راځي، هغه رواني تکلیف یا وهم چې په دې راځي، دې سره دا ښځه ډېره کلکه مقابله کوي او د دې دغه مقابله چې ده دا په مکالمو کې نه ده، دا میرمن ملال د دې دغه رواني حالت په جملو کې ډېر ښایسته راخیستی ده، د دې هغې د هغه غرور، د هغې د استقامت چې دا ډېر ښایسته راخلي. نو زما خبرې هم ډېرې دي، زه به یې لنډه ووایم. زه که د نقد په ژبه باندې یوه خبره وکړم، موږ عموما وایو چې د کیسو ژبه ډېره باید شاعرانه نه وي او ډېره مبهمه هم نه وي. د میرمن ملال څخه ځینې کیسې ډېرې زیات شاعرانه شوي دي، بیخي یو نثر، ادبي نثر ته ورته دي او ژبه هم ځینې ځایو کې ترې ګونګۍ شوې، یعنې ابهام ته تللې ده. کله کله داسې فکر نه کوي چې زه یوه لنډه کیسه لرم، فکر کوي چې یو لکه یو نثري، لکه د استاد الفت نثر چې لولي یا د استاد خادم نثر چې لولي، داسې لکه ادبي ټوټه چې لولي، چې دغه هغه یوه ستونزه ده. او بله موضوع چې ده کرکټرونه نومونه نه لري، تقریبا ټولو ته ضمایر کارول شوي دي، هغه هغې دغه یوه موضوع د دې په کیسو کې ده. خو د دغو دواړو مشکلاتو باوجود کیسه یا دغه نثر خپل خوند نه بایلي، بلکې کله تاسې چې لولئ تاسې دا وایئ چې و د همداسې حالت لپاره همدا ژبه صحیح وه، یعنې خوند کوي، انسان ته ښه احساس ورکوي. د هدیرې په نامه په کیسه کې هغې افغانستان داسې انځور کړی ده چې د افغانستان د بربادي تصویرونه هم انسان ته یعنې ښه یې لیکلي، لکه بیخي چې واقع د تا مخې ته پراته وي، څنګه افغانستان سوځي، څنګه یې ښارونه سوځي. که د بربادي کیسه کوي او که د ښادي کیسه کوي، د ټولو تصویرو جوړول او منظرکشي یې ډېره عالي ده. او په اخر کې زه فقط
همدا وایم چې کاشکې میرمن ملال د کیسو لیکلو زه فکر کوم دا یوازینۍ نثري ټولګه ده یا د لنډو کیسو ټولګه ده، دې نه وای درولې او د دې لنډو کیسو په ځای هغه زما وړاندیز ده دې کاشکې لکه د استاد الفت غوندې داسې نثرونه لیکلي د استاد خادم یا د جبران خلیل غوندې زه مطمئنه یم چې دې به ډېر زیات ښایسته ادبي نثرونه لیکلي وو. موږ به نن د میرمن ملال د نثري ټوټو یا ادبي ټوټو ټولګه هم درلوده، ځکه چې له میرمن ملال سره د ترکیب جوړونې ډېر قوي قوت ده، لکه څنګه چې په شعر کې ده هماسې په کیسو کې ده، نو دا به پکې ډېره بریالۍ وه. او زه د دې دا خبرې په د کتاب د اخرنۍ یوه کیسه ده تصویرونه په ژړا، دې کې آخري یوه جمله ده، زه هیله لرم چې میرمن ملال دا هیله یو وخت کې د موږ ټولو دا هیله پوره شي. د هغې کیسې هغه اخرنۍ جمله داسې ده کله چې ټولې ښځې له خپلو غمونو ژاړي دغه میرمن ملال یا راوي وایي کاشکې زه وکولی شم یو بل ځای ته ولاړه شم، هلته چې د تصویرونو شاوې سپینې نه وي، هلته چې تصویرونه یو بل مخ هم ولري. هیله ده د میرمن ملال دا هیله پوره شي، د موږ هیله هم پوره شي او زه ورته اوږد ژوند، خوشحاله ژوند، ارامه ژوند غواړم. د ډېرو پنځونو په هیله یې مننه. له پاکیزه جانې څخه یوه نړۍ مننه. اوس هم مهرتاج ته بلنه ورکوم چې د اغلې ملال په ژوند او شاعري لیکنه کړې ده. مهرتاج مهرباني. ټولې ستړې مشئ، ټول ته نیکې پیرزوینې دعاګانې، په دې هیله چې ډېر مې ناوخته کړې نه وي. د اونۍ د پیل خوږې خبرې خوږ پیل راڅخه تېر شوی و او د ډېرو خوږو اغلو خبرې مې راڅخه تېرې شوې وي. کاش درنې ملالې ته زه ناجوړه اوس نه وی، کاش چې دغه د دې په ژوند مې چې څه لیکلي دي دا مې ډېر تنګ نه وي لیکلي او د دې په حق کې مې مطلب کمی نه وي کړی. ما چې د میرمن ملال د پښتو د میرمن ملال په ژوند لیکل کړي دي د دې په شاعرۍ اگر چې دونه ډېرې مې نه ده لوستلې. عنوان یې دی چې پرین ملال د پښتنو ښځینه شعر سرلاري. که په پښتو شاعرۍ کې د ښځینه‌و پر پنځونو خبرې کوو نو باید لومړی پښتو فولکلور ته رجوع وکړو، چیرې چې پښتو لنډۍ او ولسي سندرې په ځانګړې توګه سروکي تر ډېره د ښځینه‌و تخلیق ګڼل کېږي او دې کې هم شک نشته چې د پښتو معاصرې شاعرۍ بنسټ د لنډیو، سروکو او نورو ولسي فنونو په شمول پښتني فولکلور دی. که موږ د امیر کروړ دور د پښتو شاعرۍ پیل وګڼو نو د پیر روښان د دور شاعرۍ دویم دور ګڼلی شو، د خوشحال بابا دریم او د پاچا خان د دور شاعرۍ څلورم دور ګڼلی شو. په پټه خزانه کې موږ د پښتو ښځینه شاعرۍ له خط و خال سره مخ کېږو، خو ترې په راوروسته کلونو کې راڅخه په پښتو ادب کې د ښځینه شاعرۍ څرک ورک کېږي، تر دې چې معاصرې پښتو شاعرۍ ته راځو چې زه یې په کوزه پښتونخوا کې د انګریز خلاف د پاچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک له پیله سره تړم. دلته موږ د پښتو شاعرۍ د بڼې، رنګ او محتوا له ناڅاپي بدلون سره مخ کېږو او همدلته د ځینو نامتو ښځینه شاعرانو د شعرونو د رنګونو نوي ښایستونه هم ځان څرګندوي. مثلا د سیده بشرا بیګم شاعري چې په سین بیبي مشهوره وه، یعنې د نوم د حروفو الف جان خټکه او څو نور داسې نومونه هم شته چې د یوې قومي او ولسي تحریک په چوکاټ کې د شعر په ژبه مبارزه کړې. په پښتون رساله کې د دې دورې د ښځینه شاعرۍ او د ښځینه او د نثر ځینې لوړې بېلګې خوندي دي او د هغه وخت په ځینو نورو چاپي اثارو کې هم شته.
په افغانستان کې هم په فرهنګي او ادبي چارو کې د ښځینه ونډه د غازي امان الله خان له واکمنۍ را پراخېږي. خو په پښتو کې د ښځینه شاعرانو بازار د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې د پښتو ټولنې په جوړېدو تودېږي. د پښتو ټولنې له جوړېدو وروسته په افغانستان کې په پښتو ژبه د ادبي اثارو او مجلو چاپ زیاتېږي. په فرهنګي او ادبي غونډې پیلېږي او د همدې په برکت موږ د پښتو شعر په ډګر کې له نویو ښځینه څېرو او د هغوی د شعر له نوښتګرو رنګونو سره مخ کېږو. د دې مهال د شاعرانو له جملې یوه هم کبرا مظهري وه چې هغه وخت یې شعرونه په مجلو او چاپي خپرونو کې خپرېدل او وروسته یې شعري ټولګې هم چاپ شوه. وروسته نورې پېغلې پښتنې هم د پښتو شاعرۍ په ډګر کې راڅرګندېږي چې په همدې بهیر کې د پروین ملال د شعري هنر غوټۍ هم رولونه سپړي. ښایي همدا وخت به و چې په یوه مشاعره کې د پروین ملال د ویلي یو غزل دا بیت د هر چا په خوله و: کنعاني مې کچکول په لاس کې راکړ، زلیخا شومه د مصر په کوڅو کې. دې شعر چې هماغه وخت کوم اجاز کړی تر اوسه دوام لري او ښایي د پښتو د شعر مینوالو کې کم داسې څوک وي چې دا بیت یې نه وي اورېدلی. یوه نیمګړتیا چې هغه وخت هم وه او په ننني دور کې هم لا له منځه نه ده تللې، هغه له واده وروسته د ښځینه شاعرانو ورکېدل، شعر او شاعري پرېښودل او له ادب سره اړیکه پرې کول دي. د بېلګې په توګه دا چې اغلې کبرا مظهري په نوره څومره شاعري کړې وي او د یو ټولګې تر چاپېدو وروسته به بیا شاعره پاتې شوې وي که نه معلومه نه ده، خو په هماغه وخت کې له څو ګوتو په شمېر شعرونو سره له میدانه ووته. خو پروین ملال داسې ونه کړل. هغې په ډېر سختو او ستونزمنو پړاوونو کې له شعر او ادب سره د ژوند اړیکې وپاللې. داسې ښکاري چې ښایي د نور پښتنو ښځینه شاعرانو په مقایسه کې کورني او ټولنیز محدودیتونه کم وو او دا هم جوته ده چې په دې شعري سفر یې د ژوند ملګری، فرهنګي شخصیت ارواحات سیده جان ملال ورسره تر وروستۍ سلګۍ مل و. پروین ملال هغه تنکۍ ځوانۍ کې کله چې په کندهار کې د زرغونې انا د لیسې فارغه شوه، د طلوع افغان ورځپاڼې د هنر او ادبیاتو د هغه مهال چې د ګوتو په شمېر څو ورځپاڼې وي د یوې ځوانې شاعرې لپاره دا تر ټولو لوی اعزاز او اعتماد و چې هغه په 1959 لمریز کې د راډیو افغانستان په اساسي او ټولنیزه اداره کې د پروډیوسر د مرستیالې او بیا د پروډیوسرې په توګه دنده پیل کړه. دا هم هغه وخت و چې د پښتنو ښځینه ونډه په نشت حساب وه او په دې توګه پروین ملال د مخکښو لومړنیو ښځینه ژورنالستانو په ډله کې هم ده. وروسته نو بیا د پروین ملال په ژوند کې داسې ترخه پېښه هم رامنځته کېږي چې دی پکې د خپل ژوند ملګری وبایله او په تنکۍ ځوانۍ کې د کندون څادر پر سر کړ. هغې بل واده ونه کړ او د شعر او ادب سره یې خپل تړاو پرې نه کړ. پروین انتهایی وفاداره یوه داسې اغلې ده چې اوس که هر څومره نجونې ادبي پنځونې کوي د دې قلم او د دې د قلم سره مینه خپله لارښوده ګڼي. د پروین ملال د شعر او نثر څومره اثار چې خپاره شوي خلکو خوښ کړي دي، هغې د پښتو ژبې د یوې ټولمنلې شاعرې په توګه ټولنه کې ځای خپل کړی او ورته د معاصر ښځینه پښتو شعر د یوې استاز په سترګه پروین په شاعرۍ د هغې د شخصي ژوند
د تراژیدیو ترڅنګ د افغان ولس د لسیزو اوږدې تراژیدۍ او په پښتني ټولنه کې د یوې ښځې په توګه د ژوند د کړاو اغېزې جوتې او ښایي دا رښتیا وي چې تراژیدي لوړ هنر زېږوي. هغه څه چې موږ یې د پروین په شاعرۍ کې تجربه کوو، موږ که د هغې غزلونه لولو، که نظمونه د یوې افغانې ښځې کیسه کوي په جلا او مختلف رنګونو. مثلا څومره ستړی یم پښې په غېږ کې وړمه، څومره ستړی یمه پښې په غېږ کې وړمه، سیوری نه لرم سایې په غېږ کې وړمه، ستا غږونه مې په ساه تن کې غږېږي، شاته پاتې یو څو شپې په غېږ کې وړمه. یا یې د زما خوبونه نظم دا پیل، زه اوس هغه خوبونه نه وینمه، خوبونه هم خپلې څېرې بدلوي، خوبونه هم پر مخ نقاب غوړوي، خوبونه هم لکه سپېڅلې سپینې ککۍ کوترې د صلیبونو ښار کې مزارونو بله لار ورکوي، خوبونه هم لکه د هر کال موسمونه خپل رنګ او جوله بدلوي. زما خوبونه اوس لکه د دیوال باندې راځوړنده خالي چوکاټ، خالي دي لکه د هنداره بکس کې زنګ وهلي. بیادونکې نه وي یوه زه مهم یم چې د پروین له چاپ شویو اثارو څخه محرومه یم، خو که زموږ دا شریک د ښځو ادبي بهیر نه وی او ما ته پکې دا نه وی ویل شوی چې په پروین ملال څه ولیکم، نو بیا به هم مهر محرومه وی. خو د بهیر د دې غونډې برکت و چې ما د پښتو د دې نومیالۍ شاعرې د شعر او ژوند په اړه دا یادښتونه سره راټول کړل. پوهېږم چې پر دې ټکو مې د اثر د دې سترې شاعرې او لیکوال حق نه دی ادا کړی، خو د راتلونکي لپاره به هڅه وکړم چې د پروین چاپ شوي ځینې اثار ترلاسه کړم او یوه بله هر اړخیزه لیکنه یې پر شعري هنر وکړم. پروین ملال یوازې خپله شعر او لیکوالي نه ده پاللې، بلکې د خپلو رسمي دندو او شخصي هڅو په ترڅ کې د افغاني کلتور او فرهنګ د ودې لپاره کار کړی. دا هڅې هغې د طلوع افغان د ادبي برخې له مسؤلیت راپیل کړي او په کراچۍ کې په افغان کونسلګرۍ کې د فرهنګي اتشي په توګه تر کار پورې دوام ورکړی. هغه اوس په لندن کې د جلا وطنۍ شپې ورځې تېروي، خو له شعر او کلتوري هڅو سره یې تړاو هماسې پیاوړی دی چې پخوا و. د پروین ملال په هکله ویل کېږي چې د بیدارۍ داسې حد یې موندلی دی چې هر روان وضعیت ته د شریعت خواږه ورکولی شي او د خپلې خاورې او وطن له فکره پرته ژوند بدمرغي ګڼي. پروین د دې نورو همزولو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او تر ننه ورپسې نسلونو په څېر په کاڼو اغزیو کې لسیزې مزل کړی. هغې په همدې ستونمن مزل کې شعر، هنر او فرهنګ پاللی او د نورو افغان نجونو لپاره یې پر لاره مشالونه بل کړي دي څو یې پر پل کېږدي. زه یې دې ټولو هڅو او بریاوو ته د درناوي سلام کوم. په اخره کې غواړم ووایم چې د دغسې اغلو ته باید مینه ورکړو او په ژوند یې ونازوو. خپلې خبرې د پروین د یو نظم په دې بیتونو راټولوم. ژوندون څه دی؟ هڅه منډه ده، قرار دی.
ژوندون څه دی؟ هڅه هڅه، منډه منډه، دا قرار دی تیرول دي د پولادو د رڼا په تمه څار دی. د یو څه لاسته راوړل دي، د یو څه دپاره کار دی. بل څه نشته، بل څه نشته، انتظار دی. ډېره مننه. بخښنه غواړم چې زما ستونی ښه نه دی، زه ناروغه ومه، خو ډېره علاقه مې درلوده چې زه د مشرې ملال خورکۍ یو څه حق ادا کړم او یو څه یې په حق کې وویلی شم. تاسې د ټولو توجه نه، د وخت راکولو نه، د اورېدلو نه، د حوصله ځایۍ نه نړۍ مننه کوم. کنعاني مینې کچکول په لاس کې راکړ، کنعاني مینې کچکول په لاس کې راکړ. زلیخا شومه د مصر په کوڅو کې، د مهرجانې تاج څخه نړۍ مننه. له فتانه جانې ژوند څخه هیله کوم چې د خپلې مقالې لنډیز موږ ته واوروي. فتانه جانې مهرباني. بلې سلامونه درنښت تاسو ټولو قدرمنو ته خدای دې وکړي چې ښه اوسېږئ او محترم پروین ملال ته د کلیاتو د چاپېدو مبارکي وایم او ټولو دوستانو ته دې مبارکي. ویاړو موږ بختور یو چې په افغان ښځو کې د مېرمن پروین ملال پسې داسې ملاله شاعره لرو چې هر شعر یې د دې ټولنې د دردونو او محرومیتونو نمایندګي کوي او ځکه خور ته له همدې توصیفونو د درد ملکه هم ویل کېږي. محترم پروین ملال داسې شاعري کړې ده چې هر شعر یې افغان ښځې او نجلۍ په ښه شکل معرفي کړې ده. که ووایم ما د مېرمن ملال ټوله شاعري نه ده لوستې البته، بلکې تر کومې اندازې چې مې لوستې له هغې نه که زه ووایم د ملال په شعرونو کې د ښځې اواز د درد دی، امید دی، اړتیاوې دي، هنر دی، ستونزې دي، د افغان ښځې ټول ژوند دی، کیسه ده د ژوند. د پروین ملال په شعرونو کې د افغان نجلۍ د حیا او پردې تصویر دی په حقیقي ډول باندې وړاندې شوی او تر خلکو رسېدلی دی. ځکه چې دوی په یو شعر کې یو بیت کې وایي، البته وایي خدایه څنګه غسل وکړم بې پوړنې، خدایه څنګه غسل وکړم بې پوړنې او خدایه څنګه بې حجابه شم ستا ذات ته. وایي د ښځو احساسات د نارینه‌وو په نسبت پیاوړي دي او قدرمنه پروین ملال بیا د دې احساساتو یوه ښه ممثله ده. هغې حسي او جمالیاتي ذوق په داسې شکل پاللی چې خلک یې هنر ته ګوته په غاښ پاتې کېږي. مېرمن ملال په ژوند، رنګونو او په خلکو میینه ده. تل یې د خپل کلي او ولس دردونه، کیسې او ناخوالې په شعرونو کې رنګاړلي دي او د وطن په هر درد یې اوښکې تویې شوي دي. دوی زیاتره د ژوند غمونه، محرومیتونه په داسې شکل له خپل شعري موضوعاتو په توګه راوړي چې واقعا د یادولو وړ دي. نه یوازې دا، بلکې مېرمن ملال په ډېر ښایسته شکل د پښتنو مېرمنو ترمنځ دودونه او د هغوی د خوښیو ورځو ته هم په خپلو شعرونو کې ځای ورکړی او پښتنې یې نه دي هېرې کړې. لکه په یو نظم کې چې وایي البته د برات په نظم کې چې هغه کومې ښځې چې لمانځي د هغوی احساسات یې تصویر کړي دي، کوم چې پښتنې ښځې او پېغلې سره راټولېږي او پالونه چې سندرې وایي. زه به دلته یو څو بیته راواخلم. وایي د منګي پال، وایي سپوږمۍ پوره سوه تر هلال ووته، د میاشتو میاشتو بیا تر کال ووته، اسمان یې ښکل کړ بیا چینې چینې شوه، هره چینه کې یې د نور ریښو لاسونه وکړو. د دې نظم اخري کې وایي په رڼاګانو کې رانغښتې لوګي لکه د ړنګو بنګو نجونو، سپین لاسونه ناڅي خو زموږ ستوري د اسمان سیند ته لوېدلې. نجلۍ د اسمان سیند کې مې تیارې بهیږي، د منګي پال وباسه
داسې یو فعال میرمن ملال نه یوازې یوه ښه شاعره ده بلکې یوه ښه تحقیق کوونکې او د لنډې کیسې پیاوړې لیکواله هم ده. میرمن ملال چې څومره په غزل برلاسې ده همدا ډول په آزاد شعر یا نظم کې هم کمال لري. د سفر په نوم یو آزاد نظم یې د کوم چې غلې شفیقه جان په خپل هغه کې هم یادونه وکړه، وایي په الوتکه کې څنګه ناستې مسافرې راته وپوښتل لکه چې څوک دې نسته داسې یوازې په سفر چې درومې ما ویلې نه، یو وخت داسې نه و داسې یوازې نه وم، هغه په داسې سفر ولاړ چې بیا راستون نه سولو. دا هم یو بله بیلګه ده د پښتنې میرمن سره په ټولنه کې د نارینه د ژبر ښه مثال کېدی شي. کوم چې میرمن ملال د ستوی په نظم کې په ډېر یو ښایسته ډول راوړي دي راټول کړي دي. فکر کوم ستوی په کندهار کې نجلۍ ته ویل کېږي چې د پلار په کور جبرن زړه یو هېڅ واده یې نه وي کړی. پروین وایي موسم د مینې او ودونو راغلی، وږمې سندرې سر کړې، نګهت نکاح د ګلو ولوستله، ستوري یو بل ته د رڼا په لیمو لار جوړوي، د اوږده ژمي د تلنګ وریځې څیرې کړله، نریو وړانګو د لمر د بوډۍ ټال کې د رنګونو ټالۍ ووهلې، زموږ د کور د برنډې په چت چوغکو کور جوړ کړی، شور د چیچانو یې د ژوند ترانه ویښه کړله، د کلي ټولې رمې لنګې سولې، سپینې شیدو یې د کوچۍ د نغري څوکې ښکل کړې، د ځوانکي وراره وړوکی زوی مې اوس په مسجد کې د علي د قد ترات لولي، لوی ګاونډي ته ناوکۍ ودوي، دا تېره شپه یې د نکریزو شپه وه، زما همزولې غوټۍ سږ کال د مېړه سره و حج ته درومي، زموږ د بزګر دویمه لور تورپیکۍ. د دې نظم په اخر کې وایي البته اوږدېږي ځکه مې رالنډ کړي دي، وایي زه یم ستۍ زه د بابا زه د نیکه د غوړ نیکه د ستر نیکه آن تر ادم پورې د ځمکې زر او پیسو د بدل پور وړمه، زه د بابا په کاله سپین اوربل خپور وړمه، زه یم ستۍ د ژوند په باب کې یوه سپینه پاڼه. یعنې په دې شعر کې ټول هغه د ظلم د قرباني احساساتو ژوند بیان دی کوم چې د سړیو ګناهونو د بدیو په بدل کې قرباني شوي. که ووایم له میرمن ملال مننه چې د ښځو د وژل شوو ارمانونو او احساساتو غږ یې اوچت کړی، غږ یې ورکړی. میرمن ملال واقعا هم د پښتنو او افغان ښځو د احساساتو استازې ده. د دوی هنر، ادب، فکر ته، لیکنو ته دوی ته درناوی او درنښت. وخت کم دی، په اخر کې که ووایم چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او زولۍ مې څنګه زه به کوم ټولومه، بیا دې هم ورته کتاب مبارک کې خدای دې ورته اوږد عمر ورکړي، له داسې ملالو د افغان ټولنه ډکه شي. بس خدای دې وکړي چې خبرې مې اوږدې شوې نه وي. مننه. که نور څه نه کېده لاسونه به پر لمر ولیکم، پر لمر ولیکم، رڼا به واخلمه، سپېدې به پر سحر ولیکم، د ستورو بار به د بڼو تر قلم وباسمه، په کائناتو کې به خپل نوم پر قلم ولیکم. هیره دې نه وي چې اغلې ملال په خپل قیمتي قلم سره د شعر 4 ټولګې او یو شعري کلیات پښتو ته ډالۍ کړي دي چې ډېر زیات یې ورته مبارک وي. او درنو ګډونوالو، زموږ د غونډې لومړۍ برخه همدومره وه. زه به خدای پاماني در سره وکړم او د غونډې په دویمه برخه کې له زولۍ لمن سره